السلام علیکم ورحمت الله ملګرو، نن در سره د واتساپ هغه اپډیټ باندې خبرې کوم چې تازه راغلی دی. که چاته نوی راغلی نو خپل واتساپ اپډیټ کړئ. هغه میټا ای آی ده. ای آی څه شی دی؟ اول به معمولي خبره به ده وکړو. ای آی یو مصنوعي ذهانت دی کوم چې د انسانانو له ډیټا یا معلوماتو څخه جوړ شوی دی. هغه معلومات چې کوم الریډي پراته دي، مطلب له فیوچر باره کې خبره نشته دی، کوم چې شوي دي کوم چې شته دی هغه معلومات یې راټول کړي دي. یو ډیټابیس یې جوړ کړی دی، یو میموري یې ټرین کړې ده، یو الګوریتم دی چې په هغې کې هر رقم کوېسچن ته کولی شي په هغې باندې، او د هغې انسر تا ته د هغې ډیټا په بیس باندې تاسو ته درکوي. دا د ای آی لنډ انفارمیشن و. ملګرو، د دې ګټه څه ده؟ ګټه فایده یې دا ده چې تاسو که ایم بي کمزوري هم لرئ د واتساپ، فیسبوک یا انسټاګرام، تاسو کولی شئ چې هغه کوېسچن یې ګوګل کې کوئ هغه دلته وکړئ او ښه معلومات ترلاسه کړئ. ما خپله ټرای کړې، تاسو سره به زه معلومات شیر کړم. خوندور څیز پکې دا دی کله چې تاسو پښتو ټایپینګ وکړئ هغه هم کنسیډر کوي، پوهېږي چې د یوزر مانه څه کوېسچن وکړو، نو ښکلی جواب درکوي. تاسو فایده ورنه واخلئ، هغه څیزونه چې د فایدې لپاره دي فایده ورنه واخلئ او معلومات ترلاسه کړئ. هر فیلډ کې هر یو بخش کې تاسو کولی شئ سوالونه وکړئ. اسلام ریلیټډ وي، کمپیوټر ساینس وي، طب وي، همداسې اګریکلچر وي، هر رقم کوېسچن تاسو کولی شئ. ډېر مزیدار معلومات ورکوي. نو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او هغه اپډیټ خپل واتساپ کې راولئ او هغه یوز کړئ. نه دا چې یو ویسټیج اف ټایم ایپ یې کنسیډر کړئ. ډېر ښکلي معلومات ورکوي. ټایم په ټایم باندې کوېسچن یې ورنه وکړئ، معلومات ترلاسه کړئ د خپل پښتنو باره کې، اتلانو باره کې، او هسټري اف افغانستان باره کې، او یا د اسلام ریلیټډ کوېسچنز تاسو وکړئ نو ډېر معلومات به ترلاسه کړئ. السلام علیکم.